اے صاحبه مخکې ویډیو کتلو نه د اف اس سی ال یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج لایک کا. سلامونه ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس دی څنګه طریقې سره کولی شو کمپیوټر کې په اډیو فایلونو باندې خپل د خوښې تصویر ولګو. دې دپاره باید موږ او تاسو سره دغه د MP3 ټک په نوم چې کوم سافټویر دی دا باید موږ او تاسو سره موجود وي. لومړی راځو د دې انسټالولو ته رایټ کلیک اوپن. دې نه وروسته تاسو دا نیکسټ کوئ، دا تاسو آی ایګري کوئ، نیکسټ کوئ، دا هم تاسو نیکسټ کوئ، دا هم نیکسټ کوئ او انسټال. دې نه وروسته تاسو دا هم نیکسټ کوئ او فینش. نو دا هغه د MP3 ټک سافټویر انسټالولو موږ او تاسو سره چې موږ او تاسو انسټال کړ. دې نه وروسته چې کله تاسو دا سافټویر انسټال کوئ او په هغه فولډر کې چې تاسو سره اډیو فایلونه وي تاسو چې په هغې فولډر باندې رایټ کلیک وکړئ نو په دې مینو کې به تاسو سره دغه د MP3 ټک سافټویر کمانډ اضافه شي. نو اوس راځو غواړو چې په اډیو فایلونو باندې خپل د خوښې تصویر ولګو. تاسو چې په اډیو باندې رایټ کلیک کوئ نو په دلته به هم تاسو سره دغه د MP3 ټک کمانډ اضافه شي. تاسو ورته خپل اډیو سلیکټ کړئ چې تاسو په کومو اډیو فایلونو باندې غواړئ خپل د خوښې تصویر راوړئ. رایټ کلیک وکړئ او دلته MP3 ټک ته راشئ. دې نه وروسته تاسو دلته هم خپل اډیو سلیکټ کړئ. نو تاسو ته دلته ښایي چې ستاسو په دې اډیو باندې کوم تصویر دی. نو دلته تاسو ته ټایټل هم وښایي، آرټسټ هم تاسو ته ښایي، البوم، دا ټول تاسو دې ځای نه یو په یو باندې کتلی شئ، یو په یو باندې تاسو دا بدلولی هم شئ. یو کس غواړي چې دا پکچر ترې لرې کړي نو دلته رایټ کلیک وکړئ، ریموف کور ته راشئ. خو یو کس غواړي چې دا ټایټل هم لرې کړي، دا یو لرې کړي نو دا زیات وخت نیسي. یا زیاتره وخت تاسو داسې لیدلی وي چې دلته تاسو ته په دې اډیو فایل باندې یو قسم تصویر وښایي، خو کله چې تاسو دا اډیو چالانه کړئ نو تاسو ته پرې بل قسم تصویر وښایي. نو دې د لرې کولو دپاره مهمه او اساسي طریقه دغه ده چې کله تاسو خپل اډیو فایلونه انتخاب کړئ نو تاسو رایټ کلیک پرې وکړئ او دا ریموف ټیک ته راشئ، دې باندې تاسو کلیک وکړئ، دا تاسو اوکې کړئ. کله چې تاسو دا اوکې کړئ نو په دې باندې چې څومره تصویرونه دي نو دا ټول د دې نه لرې کېږي. تاسو چې په ټایټل کې څه ورکړي وي، په آرټسټ کې هم څه ورکړي وي، په البوم کې هم څه ورکړي وي، دا ټول تاسو سره په یو کلیک سره پاکېږي. نو اوس غواړو چې دې ته خپل د خوښې تصویر راوړو. نو دلته تاسو رایټ کلیک وکړئ، اډ کور ته راشئ. که د دې ځای نه نه وي تاسو دلته په دې اډیو فایلونو باندې رایټ کلیک وکړئ او دلته ایکسټینډډ ټیکسټ ته راشئ، دې باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته رایټ کلیک وکړئ، اډ کور ته راشئ، تاسو ورته خپل تصویر سلیکټ کړئ. تاسو تصویر چیرته دی، مثلا زما تصویر په ډیسکټاپ باندې دی، زه به فعلا دغه تصویر ورته سلیکټ کړم. دې نه وروسته تاسو اوکې کړئ. نو په دې 5 اډیو فایلونو باندې ما سره دغه تصویر راغی. نو اوس تاسو کولی شئ چې دې ته ټایټل هم ورکړئ، آرټسټ هم ورکړئ. نو تاسو یو په یو باندې کولی شئ چې دې ته ټایټل هم ورکړئ، آرټسټ هم ورته ورکړئ، البوم هم ورته ورکړئ. نو تاسو چې څه خوښه وي هغه تاسو پکې لیکلی شئ. نو دې نه وروسته یو کس غواړي چې دې اډیو فایلونو سره هغه د فولډر تصویر راوړي. نو دلته تاسو رایټ کلیک وکړئ، په دې تصویر باندې ایکسټراکټ کور ته راشئ، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ. نو تاسو سره به دلته دغه د فولډر تصویر اضافه شي. دې نه وروسته تاسو په کنټرول اس شارټکټ د لارې دا صف کړئ، یا دې ځای نه هم تاسو صف کولی شئ. نو دا د دې د صف کولو طریقه ده په دې اډیو فایلونو باندې. نو دلته تاسو وګورئ چې په ټایټل کې چې موږ څه ورکړي وو هغه هم دلته راغله او دلته تاسو کتلی شئ چې موږ دلته په ټایټل کې څه ورکړي وو دلته هم راغله، په البوم کې آرټسټ کې موږ څه ورکړي وو دا ټول تاسو دلته یو په یو باندې کتلی شئ. نو اوس راځو زه غواړم چې ځینو اډیو فایلونو ته عکس چینج کړم. زه به لومړی تاسو ته دغه اډیو فایلونه ولګوم، په دې اډیو فایلونو باندې وګورم چې بل کوم تصویر په دې باندې هېڅ نه دی غالبه شوی. لکه مخکې چې تاسو ته ما یادونه وکړه په دې باندې همدغه یو تصویر دی، په دې بل باندې یې ګورو نو په دې باندې هم همدغه تصویر دی. زه اوس غواړم چې دې دواړو ته دغه پکچر بدل کړم. انتخاب کړئ، رایټ کلیک پرې وکړئ، MP3 ټیک ته راشئ. دې نه وروسته تاسو دا دلته انتخاب کړئ، رایټ کلیک پرې وکړئ، ریموف ټیک ته راشئ، دا تاسو اوکې کړئ. دې نه وروسته تاسو وګورئ چې په دې باندې کوم تصویر و هغه لرې شو. ومو لیدل دا د دې د لرې کولو طریقه وه. نو زه به اوس دلته بل تصویر راوړم پرې ایکسټینډډ ټیکسټ ته راشئ، دلته تاسو اټ کور باندې کلیک وکړئ، تاسو ورته بل خپل پکچر سلیکټ کړئ. زه به دا ورته سلیکټ کړم، دا تاسو اوکې کړئ. د کنټرول اس شارټکټ د لارې یا دې ځای نه تاسو دا صف کولی شئ. دې نه وروسته تاسو وګورئ چې تاسو سره په دې تصویر په دې اډیو فایلونو باندې دغه تصویر لګېدلی او په دې نورو باندې دغه دی. نو زه به اوس تاسو ته دا پلی کړم چې تاسو ته وګورئ چې په دې باندې د کوم بل اډیو فایل تصویر نه دی غالب شوی.
نو دا هغه د MP3 ټیکس سافټویر و چې موږ تاسو نن ورځ تشریح کړ. تاسو کولی شئ چې خپله غوښتنه او پوښتنه موږ سره د کمنټ له لارې او یا د واتساپ له لارې شریکه کړئ.